Turbono tu chapa kawa. Andare sasa. Aga sabana gorda ke. Ya kasma. Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam و سلامت کیږي رحمت دې د خدای په ټول امت باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې ورسیږي. اما بعد، زه د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د طرفه څخه هغه چې ما په خوب لیدلی دي او زه د پریشانی چې هغه د مبارک په د ټول امت د لاسه پریشان او چې نن څو مې چې ما د خوب ته نه پرېږدي چې زما امت ته ما پیغام ورسوي. امت مې ټوله پر حال باندې د غرقېدو دي، د خرابېدو دي او امت ټوله به په دې په ګناه باندې اخته دي. تقوا نشته، پرهیز نشته. زه و ټولو مشرانو ته که علما دي، که طالبان دي، که مجاهدین دي، هر څوک چې دي و ټول امت که سپین ږیري دي، که تور ږیري دي، که نر و ښځه ده، ټولو ته د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو په لحاظ باندې تاسې تقوا وکړئ، پرهیز وکړئ چې نن څومه ورځ د بعد خوب ته نه پرېږدي. محمد ته دا پیغام ورسوي. الله ناراضه دي، د الله رسول ناراضه دي. ای محمد د محمد رسول الله مه کوئ. امتحانونه را روان دي، ابتلاوې دي، موږ وینو چې زما عمر د ظاهرشاه د وخت څخه زه دا امتحانونه وینم را روان دي در ننه سنې پورې. دا د امتحانونه دي وینو چې د مجاهدینو او د علماو، د طالبانو او د نور او د ټولو امتحانونه وینم او د امتحانو سره مخامخ یو. او دا ابتلا دا د ټولو ویني، دا امتحان ټولو ویني، که د توپکي په نامه وو، که د هر چا په نامه وو، که د حکومت په نامه وو، دا ټولو پر باندې امتحان راغلی. نو زه مشرانو ته دا وایم که په کابل کې ناست دي، که په کندهار کې دي، که په نورو ولایتونو کې دي، که پر قدرتو دي، په ولایت هر ځای چې دي په اوضو کې دي، د تقوا څخه کار واخلي، تقوا وکړي، پرهیز وکړي، شخصي خواهشات لاس مه وراچوئ، شخصي خواهشات څخه لاس واخلي. بل بحران هم تېر شو، امتحان و، دا بحران هم تېر شو، امتحان دی. نو د نورو خلکو څخه تاسې ګیله مه کوئ. کفر نړۍ ټوله زموږ دښمنان دي، زموږ و دین ته، زموږ و حیات و حدیث ته او مذهب ته دښمنان دي. نو تاسې ټوله فکر وکړئ، هر چیرې چې یاست، که په کابل کې یاست، که په ولایتونو کې یاست، هر چیرې چې ناست یاست، ټوله مشران ګرد راته معلوم دي، خصوصا ملا برادر اخوند ته زه دا پیغام رسوم او نورو ولایتونو ته، والیانو ته، ټولو ته، وزیرانو ته چې تاسې د تقوا څخه کار واخلئ، تقوا وکړئ، شخصي خواهشاتو څخه استفاده مه کوئ. او د ابزو امیرانو ته ټولو ته دا پیغام پرېږدم چې دغه نجسه، بېدینه، بې ایمانه خلک د دانو سره مه ملګري کوئ، په څپو کې مه پرېږدئ. زموږ څپونه ټوله په دې پر خرابېدو د حال باندې روان دي. زموږ اکثره کارونه خلک چې کوي هغه د تقوا څخه کار نه اخلي، بې تقوایي شروع ده. نه الله مسکین دی، نه الله بخیل دی، نه الله زموږ دښمن دی. هغه ټولو په دې زموږ په حال باندې خبر دی، ویني چې یو امتحان د یوه څه اخلي، د بله څه اخلي، د بله څه اخلي، یو څوک هم نه دی پرېښی پرېږدي. په خپله امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند سره جهاد څه وکړه، هغه ظالمان ورا معلوم دي چې دته سره یې څه وکړه. ولې داسې کوئ؟ د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر څه هلته مه روا ده. نن شلمه ورځ زه خوب نشم کولی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما نه پرېږدي. زما امت ته ولې دا خبره نه رسي؟ امت ما ته تنخوا راکوي، ما ته څه شي راکوي، ما ته پیسې راکوي، نه د چا خواهشاتو احتیاج لرم، نه د چا خواهشات مې په کار دي، نه څوک ته ضرورت لرم. ټول مشران را معلوم دي، هر ځای چې دي، هر ځای هر څوک چې دي ګرده پېژنم. د ګردو سره د شناخت لرو، د ګردو سره رابطه لرو. داسې رابطه زه نه لرم چې زه ورشم دوی ته زارۍ وکړم چې تاسې ما څه قدرت راکړي. ای مشرانو، د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ مه کوئ په دې. په والله قسم په خدای دې چې دا بدتر حال در باندې راشي، تر دې بدتر حال در باندې راشي. وینو یې تاسې په خپله معلوم یاست. تاسې په خپلو ځانو ته وګورئ، په نورو خلکو باندې څه امتحان وشو، په دې نورو خلکو باندې څه حال راغلی.
د هر سړي قدرت مې ولیدي، د هر سړي ظلم مې ولیدي، د هر سړي جفاو چپاولو زور ظلم مې ولیدي. د مملکت په دې مسلمانانو د خپل اولادونو ته تربیه د اسلام ورکړي، د قرآن ورکړي، د شریعت ورکړي، د محمد رسول الله سلیم پر لار باندې روان شي، د امام صاحب پر لار باندې روان شي. علماو تقوا وکړي، پرهیز وکړي، د شخصي خواهشاتو څخه لاس واخلي، وکړي په دې پر خپل اندازه باندې پر حق باندې ودرېږي، د بل څه حقونه غواړي خپل حق وغواړي، د بل حقونه مه غواړي. خلکو د خدای په لحاظ باندې فیصلې کوي، پر سم طریقه د اسلام یې وکړي. د خلکو په دې حقونه تر پښو لاندې کېږي، د خلکو سره ظلمونه کېږي، د خلکو سره جفاوې کېږي. دا به تر کومه وخته پورې کېږي؟ تاسې وګورئ د خپل مملکت، دا مملکت هم پر څه حال باندې شو. څه شوه هغه خلک چې هغه د حق ملګري وو، څه شوه هغه خلک وپوهېدي چې هغه د شهادت په لار باندې ولاړه، د بندیخانو کې مړه شو. زما د ملګرو سره خلکو ته جفاوې وکړې، زموږ سره خلکو ته جفاوې وکړې. زه د هېڅ چا څخه عوض نه غواړم، زه د خالق غواړم، د مکمل خالق سره کوم، د هېڅ چا سره زه نه کوم. زما عوض خدای راکړي. زما سره چې کړي دي زه د چا سره په دې هېڅ اعتماد نه لرم، نه د چا پیسو ته احتیاج لرم، نه د چا دنیا و مال و جلالت ته احتیاج لرم، نه د چا چوکۍ موټرانو ته احتیاج لرم. زه د حق تعالی جل شانو څخه خپل په دې حق په دې پخپله غواړم او حق به خلکو ته ورکوم. د خدای په خاطر باندې د مسلمانانو په دې حال ته وګورئ، په دې وجن ته وګورئ چې کفارو نړۍ ټوله ستاسې دښمني په مخه راخیستې ده. او زه امید لرم خدای ته چې کفار به ټولو په دې ناکامه شي. د کفارو سره غلطې فیصلې مه کوئ، د خلکو حقونه در پښو مه لاندې کوئ چې کونډیانې و شهیدانو په دې دغسې در بدره شوه، خاک په سره شوه، خلک په مابزو کې مړه شوه. خصوصي په خپله شي ملا برابر خوند تا ته زه خپله وایم، زه په دې داسې نه دی په دې چې د چا سره عناد لرم. زه د خدای په خاطر دغه درته وایم چې فیصلې د کفارو د منافقینو سره داسې فیصله وکړه چې لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړې ده. جن حق دی، حق نه پټېږي، حق ملګری خدای دی، خدای مو ملګری دی. د هېڅ چا ترس مه کوئ، د هېڅ چا څه مه بیرېږئ، مه چا ته احتیاج کوئ. د هغه چا ته احتیاج وکړئ چې تاسې پیدا کړي یاست. که دا دین په دې د کفارو د منافقینو په ساتنه دی، په دې کفارو منافقین خو تاسې نه ساتلی و، دربدرۍ ته مو ناست دي و خرابېدو ته مو ناست دي. نو زه د مملکت و ټولو خلکو ته احترام لرم، بیا خصوصي علماو ته او هغه خلکو ته چې هغه په د حق د لارې او تقواداره دي. دغه د دنیا منافقین چې په دې د هویا مذهب یې شروع کړي دي، را روان دي د یوې په مقابل کې. دا یوه کامیابه ده، دا یوه هېڅوک نشي ناکامه کولی. چې ما د خدای په کعبه کې په خوب لیدلی دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روضه کې مې په خپله په جدی مبارک مات چې ابوبکر صدیق صاحب، حضرت عمر فاروق شهیدان دي. ما پر دا خبره باندې زه ټول امت ته وایم چې بیا به دا خبره بیا پاتې نه شي، او دا که هر مسلمان هر مؤمن دا خبره په دې نشر کړي، موږ به ډېر خوشحاله شو. ومن الله توفیق.